القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف قالوا سبحانك لا علم لنا ویل ملائکو سبحانك پاکی تو سیشنا هر نقصان نه کمزوری نه پاکی د خزې نه پاکی د زوی نه پاکی د بچی نیولو نه پاکی د ورور نیولو نه پیدا پاکی د شریک نه پاکی د مشاور نه پاکی ته د هر کمینه د هر نقصان نه پاکی مفسرین معنا کوي تنزیها لله من ان یکون احد پاکواله د الله د پاره د دین چې شی یو کس یعلمو چاغه دی خبر شي په پټو باندې هیڅ څوک ستانه سوا د څه نشتا چاغه دی په پټو شرمنت شي خبر شي من کډېر عبادت کړی دی هم په هر څه باندې پویدون کې نه یو ډېر شیزونه دي چې دا موږ نه پټ دي اول د دې شیزون نمونه ناراضي الا ما علمتنا مگر هغه چې تا علم را کړی دی موږ ته ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء آلته چې استثناء کومه معنا ده هغه دلته ده زمونږ په هیڅ شي باندې علم نشته مگر صرف په هغه څه باندې چې ستا خوښه ده او تا راته ښودلي دي نور هغه زمونږ نه ټول پټ دي ملائکه هم په خپل کمزورۍ باندې اعتراف کوي اقرار کوي دا یو انسان بدبخته دی چې دی په خپل کمزورۍ باندې اقرار نه کوي دا خپل کمزوري نه وایي چې څوک د الله نه باغین دي په کار دا ده چې سړی الله ته خپله کمزوري وړاندې کړي هی الله زه عاجز یم کمزور یم ته چې ما نه څه غواړې هغه ما نه پوره کېږي ربه د هغې د پوره کولو توفیق لاله راکړي او که هغې کښې رانه څه کمی وشي ربه هغه راته معاف کړي لږ زاري ورته کول غواړي انک انت العلیم الحکیم یقینا ته یې پوهېدونکی په هر یو څیز باندې حکمت والا یې قال یا آدم انبئهم باسمائهم ویلی الله آدم خبر ورکا دوی تا د دې په نومونو باندې آدم دا عبرانی لفظ دی او آدمه په عبرانی ژبه کې ویل کېږي خاورې ته عبرانی ژبه کې آدمه وایي خاورې ته او دا په دې معنا کې د عربي سره شریک دی ځکه عربی کې ادمه الارض او ادیمها دا ویل کېږي مخ د ځمکې ته او صحیح حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله د دې ټول ځمکې نه یو موټی خاوره راواخیستله د هغه د شان مناسب نو په دې معنا کې لفظ عربي او عبراني دا یو معنا ورکوي دا دې دپاره ویم چې څوک سبا د باندې اعتراض ونه کړي چې تاسې ووایئ قرآن دا په عربۍ ژبه باندې دی دا خو عبراني لفظ راغی که نو هغه غریبانان په دې خبر نه دي بعضې الفاظ د عبرانۍ او د عربۍ دا څه دي شریک دي لکه اوس سبا به یو سړی وایي موږ هم راغی وایو او هلته هم راځي فراغ الی اهله اوس ته به سبا بیا وایي چې دا پښتو ده پکې نو دې لفظ کې دې معنا کې دا دواړه لغتونه څه دي شریک دویم دا ماخوذ دی د ادمتون نه ادمه ویلی کېږي عربۍ کې غنم رنګي ته او آدم علیه السلام غنم رنګی و دې وجې نه آدم ورته وایي په ډومبنۍ ترجمه باندې حدیث کې راځي چې الله د دې ټولې ځمکې نه یو موټی خاور راواخیستله د دې وجې نه په دې انسانانو کې په دې نسلونو کې تاسې ګورئ بعضې خلک سپین دي بعضې د رنګ نه تور دي بعضې طبیعت نه تیز دي بعضې نرم دي نو هغه خاصیت ته ځمکې په دې خلکو کې څه دی راغلی دی تمام انبیاو نومونه چې قرآن کې اخیستل شوي دي هغه صرف ویش دي د ویشو انبیا علیهم السلام نومونه قرآن کې اخیستل شوي دي د نورو انبیاو نومونه قرآن کې نه دي اخیستل شوي منهم من قصصنا علیک ومنهم من لم نقصص علیک ځینې داسې دي چې ما د هغې بیان تا ته کړی دی او ځینې دي چې هغې بیان ما تا ته نه دی کړی بیان شوي ټول څومره دي وویشت بستحاب ټول ورته وایي وویشت ویلی الله آدم خبر ورکا دوی تا بیاسمائهم په نومونو دې څیزونو باندې فلما انباهم بیاسمائهم هر کله چې خبر ورکا آدم علیه السلام دوی تا د دې په نومونو باندې قال ویلی الله لم اقل لکم ایا ما نه ویل تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض چې بېشکه زه پوهېږم په پټو څیزونو د اسمانونو او د ځمکې و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون او پوهېږم په هغه څه باندې چې کوم تاسو ښکاره کوئ هغه څه چې تاسو پټوئ ابن عطیه
هغه د ما تکتمون په تشریح کې وایي چې دا جمع په معنا د مفرد باندې ده. دا جمع تکتمون جمع ده هم په معنا د مفرد باندې ده، ځکه چې دا امر چې صادرېده شیطان ابلیس د ملائکو سره وو. ملائکو دا ښکاره کړله چې تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. نو ما تبدون هغې کې اشاره شوله، هغې ته اشاره شوله. او ما تکتمون دا اشاره ده چا ته؟ ابلیس ته. د دې وجه نه دا جمع په معنا د چا سره شوله؟ د مفرد سره. او ابلیس پړه کې اچولې وه چې زه به چرم دته سجده ونه کړم، زه به چرم د دې اطاعت ونه کړم، او زما چې جون د ده سره به زما ورانه وي. نو الله ځکه وایي وعالم ما تبدون او ما کنتم تکتمون. دا د ابن عطیه توجیه ده، لیکن دې ته هیڅ ضرورت نشته. الله رب العزت چې دا ټکی وایي چې عالم ما تبدون او ما کنتم تکتمون، د دې معنا دا نه چې ملائکو څه خبرې پټې ساتلې وي. لکه دا بعضې خلک را پاڅېدل دي وایي ملائکو په زړه کې دا پټه ساتلې وه چې الله به زموږ نه غوره مخلوق چرته هم پیدا نه کړي. دا سراسر د قرآن د سورة تحریم نه خلاف ده، بلکې د الله د دې وینا مقصد هغه وسعت علم ته اشاره ده. ملائک په دې باندې قانع کوي، انسانان په دې قانع کوي چې الله رب العزت علم په پټو په ښکارو باندې یو شانتې لري. دا صرف وسعت علم په خاطر باندې وایي وعالم ما تبدون او ما کنتم تکتمون. او ملائکو څه شی پټ کړي نو، ځکه د ملائکو صفت الله کړی دی. الله چې د چا صفتو کې په هغه باندې موږ ټوله ګوته نشو راښکلی. دا خو دا خلک زورور دي چې نه د دوی نه ملائک خلاص دي، نه د دوی نه انبیا خلاص دي. ملائکو پورې قصې جوړې کړي دي چې هاروت او ماروت هغې ته خواهشات ورکړه، نفس یې ورکړه، او بیا ځمکې ته راکوز شو، او بیا د زهرا سره زنا وکړله، او بیا په کوهي کې ځوړند شو. دې ظالمانو خو نه ملائک پرېښي دي او نه انبیا علیهم السلام پرېښي دي. او موږ د هغې خلکو د قبیلې نه نه یو چې موږ دې د ملائکو بېزتي وکړو، موږ د پیغمبرانو بېزتي وکړو. زموږ چې وسه کېږي موږ به د پیغمبرانو تصفیه کوو، تزکیه کوو. چې وسم کېږي د ملائکو به تصفیه او تزکیه وکړو، ځکه قرآن تصفیه او تزکیه کړل ده. الله فرمایي لا یعصون الله. نو زه څنګه ووایم چې هغې دا خبره پټه ساتلې وه؟ او دا خلک خو داسې دي کتاب کې لیکل دي. غلام مولوي صاحب ورځې خبره کوله کتابونه چا راولټول نیب هم کې راوځي. نو دا بېځای خبرې دي. کتاب کړي شیزونه شته، خو هغه ټول قابل د عمل نه دي. قابل د عمل هغه دی چې قرآن او حدیث سره برابر وي. چې قرآن او حدیث نه خلاف وي د هغې منل ته هېڅ څوک نشي تیارېدلی. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون.